د اذان په وخت کې او د اذان نه وروسته موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 15 اعمال ښودلي دي چې د هغه اعمالو په وجه باندې الله رب العالمین موږ جنت ته هم داخلوي او الله رب العالمین زموږ ګناهونه هم پرې معاف کوي. اولنی عمل د اذان په وخت کې کله چې اذان کیږي نو اذان کوونکي ته جواب ورکول، یعنی د هغه کلمات د هغه سره ویل. حدیث کی راضی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کله چې تاسو د اذان आवाज واورئ نو تاسو هم وی په شان د هغه چې وایي مؤذن، او مؤذن چې کوم کلمات وایي هغه ورسره تاسو هم وایي. صرف د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح په وخت کې لا حول ولا قوة الا بالله وی. دویم عمل د اذان نه وروسته درود ویل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا سمعتم المؤذن، کله چې تاسو د اذان کوونکي आवाज واورئ نو فقولوا مثل ما يقول، تاسو هم هغه کلمات وایئ کوم چې مؤذن وایي. او د اذان نه وروسته ثم صلوا علیه، بیا په ما باندې درود ووایئ. فانه من صلى علی صلاة، څوک چې یو ځل په ما باندې درود ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو صلی الله علیه بها عشرا، الله رب العالمین د دې یو ځل درود د وجې نه په ده باندې 10 رحمتونه رالیږي. دریم عمل د اذان نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وسیله غوښتل، مقام محمود غوښتل. یو خاص دعا ده په حدیث کې راغلی ده، او هغه دعا چې د اذان نه وروسته څوک وایي نو د هغه بنده دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش واجبېږي. عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال حين يسمع النداء، څوک چې د اذان आवाज واوري بیا دا دعا وایي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. دا دعا چې څوک وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلت له شفاعتي یوم القیامة، د دې کس دپاره او د دې بنده دپاره زما سفارش د قیامت په ورځ باندې واجب شو. څلورم عمل عن سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي من قال حين يسمع المؤذن، څوک چې د اذان کوونکي आवाज واوري بیا دا کلمات وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله نبيا. دا کلمات چې څوک د اذان نه وروسته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده ګناهونه الله معاف کړي. پنځم عمل د اذان په وخت کې د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غوښتل. د اذان وشلو د اقامت په منځ کې څومره ټیم دی 10 منټه 20 منټه په دغه کې ته دعا وغواړې نو الله یې نه رد کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انس بن مالک رضی الله عنه روایت مانی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه، دعا د اذان او د اقامت په منځ کې نه رد کیږي، الله یې قبلوي ضرور. د اذان نه وروسته د اقامت نه مخکې په دغه ټیم کې چې څه دعا غواړي شرعي د ګناه د شي دعا نه غواړي نو الله یې ولې نه